خوږې مورې ستا په عمر برکت شه زما د دواړو سترګو تورې د دنیا درته جنت شه زما د دواړو سترګو تورې د دنیا درته جنت شه خوږې مورې ستا په عمر برکت شه زما د دواړو سترګو تورې د دنیا درته جنت شه زما د دواړو سترګو تورې. السلام علیکم ورحمت الله. عزمندو شکر الحمدلله چې یو ځل بیا تاسو په چوپړ کې شکر الحمدلله چې یو ځل بیا اړمند او نیازمند کورنۍ مې غوښتي دي او په ګڼ شمېر مرستې پې سپارم. عزمندو هیره دې نه وي چې دقیق سروې له مخې دغه کورنۍ ما غوښتي دي او دغه مرستې پې سپارم چې تاسې په ژوندي بڼه ګورئ. نو عزمندو هیله کوم تاسو روسئ دغه ویډیو تر پایه وګورئ. دا میاشت را شوې ده حاجي صاحب خانه چې موږ په کټو کې کتغ نه دی اچولی کور په کور دغه ماشومان ګرځوم کنه او بس دا قبر رزق راټولوو ماښام مې د چي سره وخورو چې کتغ په خدای که خوړلی وي روژه م په خوله د الله دې داره م نیولې بنده په خدای دا د ماسپښین حاجي صاحب دا وباسو کنه دغه پسې بس ماښام راشي یوه مورجانې پکې حاجي صاحب بله ورځ به یې یوه مور موږ ته وي جامې وکړم جامې وایي موږ جامې مور نشته دی دا پره دغه وي مور وي لږ غوښه موږ له واخله موږ ته لږ غوښه راوړه چې پلار یې نه وي چې سرفرض یې نه وي حاجي صاحب چې د دې پلار چېرته دی؟ نشته طرح تم دی ورک دی نه ورور لري نه وریاله لري دا کمبختانان سپیري د خپلې خویندې ورور ځام ورور نه لري سره سپینه مور ده حاجي صاحب داسې کړي م چې دا تږې شم دا د ماښام اذان باندې په سارا کې وکړي حاجي صاحب تږې شم یو زه دود مې خدای پاک ویني چې راشم شربت نه دی موږ په دین نه دی لګولی واورم په دین نه دی لګولی خپل کور کې م کتغ په دین باندې نه دی لګولی کومه سرکه زه وکړو ته حاجي صاحب واچوي هغه دغه ګونې بیا د چې سره کېږدو چې سره یې وخورو دغه جلۍ ده په حساب یې حاجي صاحب نه پوهېږم نو زه د شپه ورځې پرته به یم د ګېډې نه خرابېږي 12,000 د کور کارزاره یم او د دغه شپږ 2,000 روپۍ د شاوخوا نه مې چې راخیستې اوس دومره سره وسه نشته حاجي صاحب زه دغه ډاکټر ته بوځم او مې د ده معاینات وکړم چې د دې دوا زه دغه کړم د مړه دنیا آباد یې خدای هم ګل ګلزار کړه تاسې د موږ سره ښه وکړه الله دې تا سره ښه وکړي په دې روژه کې دا د دې دغه مرستې چا کړی دی مسافر ورونه دي مسافر خور خویندې دي دې ته ډوګان ټول مسافر مسلمانان ټولو مسافر ته خدای خیر کړي پروردګار دې دا دې چا کومک کړی چې انداز کړی پروردګار دې دنیا او آخرت ښه کړي خدای دې کامیاب لري خدای پاک پروردګار دې هېڅ کار نه خرابوي خپل بچي دې خدای همداسې لري پاک پروردګار دې خپل بچي آباد میدان کې تاسې سره دې خدای آباد میدان کې دې عام مسلمان بچا ته څه ټولې زه ډوډۍ ټولم کتغ ټول پلار مې نشته دی پلار دې نشته دی کور په کور ګرځي څوک څه درکوي بچیا نه 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 درکوي کاري دې کړي اختر ته نه ښه زه بچیا خیر د بچیا زه کومه کې کاري درته بیا د غواړم بچا نو عزمت نو دغه ماشوم دا کور په کور ګرځي. سلام علیکم. وعلیکم السلام. دغه ژوند دی روز دغه د شهیدانو ریاست نه دی دغه زه کینو ډوډۍ موډۍ وړو او بس هغه خورو هغه راکې خوري که هغه نه بس نس د الله لیدي نست الله یې تېری زامن مې چې دی زه مې د په غوږونو کونډ دی په دې سپېمه کې غوښې دي غریب او دغه کبا کراچۍ غریب ګرځوي یا 10 کړي یا 20 کړي یا کړي وي یا کړي نه بېرته راشي کوي مخ هغه د امان شرال دوستن سره مې کول خاوند مې د 20 کال کېږي چې مړ شوی کونډی مې نو عزمندو څه چې دغه ما فامیل نه غوښتي دي ټول کونډې دي نو عزمندو که د ټولې خبرې تاسې واورئ ټول همداسې دردناکې قصې دي. دغه خور مرسته کړې ده خاطره خور دې د دعاګانې کوئ الله دې روغې صحت وله وکړي پروردګار او خدای دې ورسره ښه وکړه پروردګار چې زموږ یتیمانو کونډو سره کومک کړی دې سره دې الله ښه وکړي الله دې نوره مرسته وکړي پروردګار تاسو هم خدای ښه وکړي پروردګار خدای موږ بدرنګه وکړي الله پاک پروردګار دې ډېر ښه وکړي دغه روژه ماته کې مې مرسته کړې ده او موږ په دې حالات کې د ولږې نه رسېدلي او خالق پروردګار دې دې سره مرسته وکړي
نوزمندو د ټولو کیسې تاسې واورېدلې چې دغې دردناکې دي. نور اجازه راکړئ. خوږې مورې ستا په عمر برکت شه زما د دواړو سترګو تورې د دنیا درته جنت شه زما د دواړو سترګو تورې د دنیا درته جنت شه خوږې مورې زما د دواړو سترګو تورې د دنیا درته جنت شه زما د دواړو سترګو تورې د دنیا درته جنت شه مورې ته زما تذکرې شکر ته چې راسره مورې ته زما تذکرې شکر ته چې راسره زم خوشحاله خوږې مورې ستا په عمر برکت شه زما د دواړو